مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأرنا أما بعد، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. موږ هغه قصه بیانول چې صفوان ابن أمية او عمير ابن وهب د کعبې شریفې په حدم کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وجلو اتفاق سره وکړ او عمير پس له هغه څخه چې خپله توره یې زهرناکه کړه د مدینې منورې پر طرف رهي سو تر څو چې هلته د مسجد د دروازې سره یې خپله اوښه چوکه کړه او دی ځینې راکښته سو. تاسو پوهیږئ چې د عمر څه او څه مقصد دی. د عمر اراده دا ده چې په اول ملاقات یا مخامخ کېدلو کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه خپله توره سره وهي او بیا چې هر څه پېښېږي پېښ دې سي. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هلته د یو څو نفرو مسلمانانو سره ناست او د بدر د جنګ خبرې یې سره کولې چې سترګې یې پر عمر وموښتې ویل په والله دغه د الله دشمن عمر نه دی راغلی مګر د یوه شر دپاره. او بیا عمر رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغی ویل یا رسول الله هغه دی د الله دشمن عمر راغلی او توره په ځړېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ماتې راوله. عمر رضی الله تعالی عنه و عمر ته ورغلی او هغه ته ناویه چې عمر توره په ځان پورې په ځړولې وه د عمر په غاړه کې ور واچوه غواړي چې مسجد ته یې ورولي. خو په دغه وخت کې د انصارو څو نفرو ته هم وویل چې داسې ولاړ سئ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښېنئ او ودغه خبیث ته متوجه اوسئ ځکه دا سړی په باور نه دی. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد ته ورننیستی. ورونو رضی الله تعالی عنه مې په دې ورسره ووایه چې په وروسته کې صادق مسلمان ځینې جوړ کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې عمر رضی الله تعالی عنه د عمر په غاړه کې تناور اچولی دی او راکشوي ویل الهک یا عمر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا عمر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولمخصو او ویل انعم صباحا چې دا د جاهلیت د وختو او د مشرکانو سلام. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله عز وجل موږ ستا تر تحیې په ښه تحیه سره مکرم کړي یا عمر چې هغه سلام او د اهل جنت تحیه ده. او بیا یې ورته وفرمایل د څه شي دپاره راغلی یا عمر؟ عمر ویل د دغه خپل زوی په باره کې راغلی یم چې ستاسې سره بندي دی او د ده په متعلق ښه راسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه توره دې د څه شي دپاره په غاړه کې ده؟ عمر ویل الله دې تورې خرابې کړي، ایا موږ ته یې کومه فایده را رسولې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رښتیا راته ووایه د څه شي دپاره
راغلی عمر ویل بل د بل کار لپاره نه راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بلکې ته او صفوان ابن امیه په حجر کې سره کښېنستلاست او د قریشو هغه وژل سوي کسان یادول چې د بدر په ورځ په هغه ځای کې واچول شول او بیا تا وویل که پر ما پور نه وای او نور اولادونه مې نه وای چې زه به د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو دپاره تللی وای صفوان ستا د پورو او اولادو ذمه په دې شوه پر خپله غاړه واخیسته چې ته ما ووژنې او الله جل جلاله ستا او زما د وژلو په مابین کې عادل دی یعنی ته دا کار نشې کولی ځکه الله عز وجل دغه کار منع کوي عمر ویل اشهد انک رسول الله یا رسول الله د کوم شي خبر چې بل تا د اسمانه څخه موږ ته راوړي او کوم وحی چې پر تا نازلېده موږ په هغو کې ستا تکذیب کاوه مگر دغه خبر چې بېله ما او صفوان څخه بل هېڅوک نه حاضر او نه په خبر په والله زه پوهېږم چې بېله الله بل چا نه په خبر کړی نو حمد هغه الله لره وي چې زه و اسلام ته هدایت کړم او زه و دغه ځای ته راوستلم او بیا یې د شهادت حق کلمې وویلې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اصحاب کرامو ته وفرمایل دغه ورور ته مو د دین مسائل ور وښوئ قرآن مجید ورته ووایاست او بندې ور ایله کړي سبحان الله په هغه وخت کې فاکس و که تلیفون ټایپ وکړه مخابره چې دغه حالات د هغه په واسطه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسول شوه دغه شیان یو هم نه وه بلکې تر دې ټولو مهمه او د خبر رسولو نو بله وسیله وه چې د هغه په واسطه دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېد چې هغه الهي وحی د نبوت او رسالت ټول کارونه تر بشري عقل او طاقت لوړ دا هم د الهي معجزو څخه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د اثبات لپاره یوه معجزه دلته په مدینه منوره کې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان شو او هلته په مکه مکرمه کې صفوان و نور مشرکانو ته وایي زه یې درکوم چې په راتلونکو نږدې ورځو کې به د داسې واقعې خبر واورئ چې د بدر کیسه به درڅخه هېره کړي او صفوان به د هر هغه چا څخه چې مکې مکرمې ته بوتلي د عمر د حالاتو پوښتنه کوله تر څو چې د عمر د اسلام خبر ورته راورسېد بیا نو صفوان قسم یاد کړي چې هیڅکله به د عمر سره خبرې نه کوي او هیڅکله به په هیڅ شي کې فایده نه ورسوي عمر چې مکې مکرمې ته راغلی هلته یې په اسلامي دعوت شروع وکړه او خلک یې و اسلام ته رابلل او د ده په لاس ډېر خلک و اسلام ته داخل شول موږ مخکې د هغه عهد او معاهدې مادې درته بیان کړې کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره کړې وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو د هغه شیانو د عملي کولو ډېر کوښښ کاوه کوم چې په هغه معاهده کې ذکر سوي او واقعا هم د مسلمانانو څخه هېڅ داسې کار نه سو پیښ چې هغه د هغه معاهدې د مادو څخه یو حرف مخالف وي مګر او خزرج د قبیلو یو پخوانی نیکو چې د دوی تاریخ په غدر او خیانت وعده خلافي او چم دلته خپل ځانونه نسوای ټینګولی چې د هغه خپل پخواني خائنانه طبیعت سره موافق عمل ونه کړي نو یې د مسلمانانو په صفو کې د چم او دسیسو تشویش او اختراق پارولو او خطا ایستلو په عملي کولو شروع وکړه چې اوس به یوه نمونه درته بیان کړم ابن اسحاق رحمه الله وایي شاس ابن قیس چې یو سپین ږیری یهودي و لوی کافر او متعصب شخص و د مسلمانانو سره ډېر حسد او عداوت درلود یوه ورځ پر لارې رهي و ویلي ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب چې د اوس او خزرج د قبیلې څخه وه په یوه مجلس کې سره ناست او خبرې سره کوي د دغه یهودي دغه د دوی الفت او محبت د دوی صلح او په اسلام سره یو ځای کېدل د دوی اتحاد او اتفاق نه سوه خوښ
يهودي ته دا ور معلومه وه چې د جاهلیت په وختو کې د دغو قبیلو په مابین کې څونه عداوت پروت و نو یې د ځان سره وویل بني قیله چې مقصد یې د اوس او خزرج قبیلې وې بني قیله په دې وطن کې سره متحد او متفق سول او که دوی په اتفاق سول بیا نو موږ د دوی سره د آرامۍ ژوند نسو کولی نو دغه یهودي د دوی د اختلاف او جنګولو دپاره څه وکړل یو ځوان یهودي چې دغه سره ملګری و و هغه ته یې وویل ورسه د دوی سره کښېنه او هغه د بعاث د جنګ خبرې شروع کړې ورونو د بعاث جنګ یو ډېر لوی او شدید جنګ دی چې تر هجرت دمخه د مدینې منورې د دوو قبیلو چې اوس او خزرج وې په مابین کې تېر سوی چې د دواړو طرفو ډېر کسان پکښې ووژل سول او دواړو طرفو ته ډېرې خرابۍ او بربادۍ پکښې ورسېدې نو دغه یهودي هغه بل یهودي امر کوي چې ورسه د دوی سره کښېنه او د بعاث د جنګ خبرې شروع او ځینې هغه بیتونه وایه چې دغه دوه قبیلو په هغه جنګ کې ویل یعنی هغه زوړ او وژل سوی اور پکښې تازه کړ دغه یهودي ځوان هم ورغلی او دا کار یې وکړي سبحان الله خلک نوي مسلمانان سوي دي تر اوسه لا شیطان خپل شیطانت پر عملي کولی شي د یهودي د خبرو په سبب په قوم کې د اختلاف او فخر خبرې شروع تر څو چې دوه نفره یو د بل په مقابل پر ځنګلونو سره کښېنسته او اوازونه یې لوړ سول او بیا یو هغه بل ته وویل که دې خوښه وي بېرته به د سره هغه جنګ شروع کړو یعنی د دغه اهلي جنګ دپاره بیا تیار او آماده کرار دواړې ډلې په قهر شوې او سره معلومه به زموږ او ستاسې د معلومېدو ځای حره دی نارې سوې اسلحه خلق وحرې ته سره ووتل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته دا خبر ورسېدی کوم مهاجر اصحاب چې ورسره ناست وه د هغو سره وانصارو ته ورغلي او ویل یا معشر المسلمین الله بالدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني إيه مسلمانانو أيا د جاهلیت کارونه کوي او زه ستاسې په مابین کې پس له هغه څخه چې الله عز وجل و اسلام ته هدایت کړاست او په اسلام یې مکرمه کړاست د کفر څخه اخلاص کړاست د جاهلیت کارونه یې درڅخه ایسته کړل ستاسې په زړو کې الفت او محبت در واچاوه قوم پوسو چې دا شیطانی وسوسه او د دوی د دشمن د طرفه چم او دا هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی او خزرج د قبیلو خلکو یو د بل سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو اوریدونکي او منونکي رئیس نو الله عز وجل د عدو الله شاس ابن قیس چم او خیانت ناکام بلکې مسجد په اسلام کې د اعمالو یو نمونه و چې یهودو د مسلمانانو په صفو کې تفرقه او جنګولو دپاره عملي کولې د جنګ او نن ورځ د داسې اعمالو ډېر مثالونه د یهودو د طرفه په ډېرو اسلامي ملکو کې لیدل کېږي چې د خپلې کامیابۍ دپاره اسلامي امت یا و جنوب او شمال ته سره ویشي یا یوه شیعه او سني ته سره ویشي یا د ژبې او قومیت پر اساس سره ویشي او بدبختانه مسلمانان د خپلې بېخبرۍ یا د یوې تمې په سبب دغه تفرقې قبلوي بل مقابل و کفري او خارجي قواو ته تسلیمیږي او د هغو خدمتګاران د ځان څخه جوړوي الله عز وجل دا خو یوه نمونه وه بلکې تر دې زیات یهودو د دې دپاره چې د اسلامي دعوت مخ ونیسي نورې هم ډېرې نقشې عملي کولې مثلا د درواغو اوازې یې په مسلمانانو کې نشرولې یا دا چې په سهار کې به مسلمانان شو په ماښام کې به بېرته د اسلام واوښته دا د دې دپاره چې د ضعیف الایمانه مسلمانانو یا هغو کسانو چې نوی یې ایمان راوړی وو په زړو کې شک او تردید پیدا کړي مسلمانانو کې پر هغو کسانو د ژوند او معیشت لارې تنګولې کوم چې د دوی به یوه مالي رابطه ورسره وه هغه داسې هغه کسان چې مسلمانان سوي وو که به د دوی پور پر باندې وو سهار او ماښام به د پور غوښتلو دپاره ورته ولاړ وو او که به بیا د هغو پور پر باندې وو هغه یې ځینې خوړی او نه یې ورکاوه هغو ته به یې ویل ستا پور هغه وخت صحیح او راباندې وو چې ته د خپلو پلرو پر دین وې مګر دا چې ته اوس د دینه واوښتې نو ستا پر موږ هېڅ حق نشته یهودو دا کارونه ټول د بدر د مخه کول
سره د دې چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه معاهده هم درلوده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې امید صبر کاوه چې شاید یو ورځ يهود وسبیل لري برابرول او په منطقه کې د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند چې اوس چې يهود ولید چې الله عز وجل مسلمانانو ته د بدر په میدان کې پوره نظر او بری ورکړي او اوس مسلمانانو عزت او شوکت هیبت او دبدبه پیدا کړه د یهودو قهر او غضب عناد او حسد نور هم زیات نو یا هغه خپل شر او عداوت ښکاره د الله عز وجل او عذابونه زیات په داسې یهودو کې یو سړی چې په حسد او عناد شر او عداوت کې تر نور یهودو زیات پر طرف رهیسو او دغه سړی کعب د جمعې اشرف نومېدی چې قصه به د مدینه منورې خلکو سره دغه د مخه د جمعې المنځ همدارنګه لکه د مخه چې درته وویل اول هغه څوک چې د مدینه منورې يهود و درو قبیلو ته ویشل شوي وو چې یوه د بني قینقاع قبیله وه او دغه قبیله د نن په مدینه منوره کې په یو کلي کې اوسېده چې هغه کلی هم د دوی په نامه سره یادېدی او دغه یهود کاسبان زرګران اهنګران او د موشو جوړونکي وو چې دغه کسبو په سبب دوی مالدار او د قسم قسم اسلحو خاوندان هم وو 200 نفر جنگي ځوانان درلودل د مدینه منورې د یهودو هغه قوي او دلاوره قبیله هم دوی او اول هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره عهد او وعده مات کړ هم دغه د بني قینقاع يهود و مقصد د جمعې الله عز وجل مسلمانانو ته په بدر کې بری ورکړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر او سرکشي کې شدت ابن زراره داسې کارونه کول چې مسلمانان په قهر کې په مسلمانانو یې پسخندونه وهل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کسب او صنعت خاوندان او تجاران او د تاسو معلومه ده چې د یهودو اصلي کار او پیشه تجارت او صنعت دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو څخه چې بهر څو د دوی بازار ته او د شیدرانیو یا خرڅولو لپاره ورغلي دوی به آزاراوه حتی مسلمانانو شوی تعرضونه کول کم وخت چې دوی دغه کارونه ډیر او سرکشي زیاته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی سره راټول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وصلح او شریعت راو بام وای د دوی دغه سرکشي نتیجه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دوی اصلاح شر او عداوت نور هم زیات ابن عوف یې ابو داود او نور د احادیث امامان د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وقریش ته د بدر په ورځ ماته ورکړه او بیا مدینه منورې ته راغلی نو یې یهود د بني قینقاع په بازار کې سره راټول کړه او ډول مدینه منوره یا معشر یهود او دا تر دې چې دغه حالت ته پیښ شي لکه وقریش ته چې پیښ شو اسلام راوړي په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی چې د قریش منورې داسې نفر مدکړه د خوشالۍ تجربه او په جنگ نه پوهېده سره ډکې وي کته زموږ سره جنگ وکړي ته به پوسې چې خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ سره مخامخ نه دغه ترانه الله عز وجل د یهودو دغه خبرو په مقابل کې د سورة آل عمران 12 او 13 نمبر آیاتونه نازل کړ چې الله جل جلاله فرمایي قل ايها الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد يعني ايه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودغه كفار تووای چې ډېر ژر په دنیا کې مغلوب سي او په آخرت کې به جهنم ته وشړل سي او دغه جهنم د استوګنې د پاره ډېر بد ځای دی قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يعني إيكتن تاسي تفهغ دوو دلو کی چې په بدر کې د جنگ د پاره سره مخامخ شوه ډېر لوی عبرت دی یو ډله و چې د الله عز وجل په لار کې جنگ کاوه او بل ډله و چې کافر و
دوی به هغه ډله دوه چنده لیدل او الله عز وجل په خپل نصرت سره تعلیم د هغه چا کوي چې د جل جلاله خوښ بېشکه چې په دغه ډېر لیدلو کې د بصیرت د خاوندانو لپاره عبرت دی. د دغه آیات شریف د ترجمې د ښه پوهېدلو لپاره مجبور یو چې بیرته د بدر و غزا ته ولاړ شو. د بدر په غزا کې د مشرکانو شمېر تقریبا 1000 کسانو ته رسېدی چې د سپرتیا او حلالولو دپاره پوره شمېر اوښان او آسان او پوره اسلحه ورسره وه. او بل طرف ته د اسلامي لښکر عدد تر 300 لږ څه زیات و چې 80 اوښان 2 آسه او ډېره لږ اسلحه ورسره وه. خو د تعجب ځای دا و چې په ځینو وختو کې هر لښکر ته هغه بل مخامخ لښکر د خپل ځان په حساب 2 چنده معلومېدی چې د هغه نتیجه داسې چې د کافرانو په زړو کې د مسلمانانو د دې ډېروالي په سبب ډېر ولولېد او مسلمانانو ته د کافرانو د دغه 2 چنده شمېر په سبب پر الله عز وجل اعتماد او توکل پیدا شو او خپل رب ته نور هم متوجه شو. نو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې دغه موضوع ته اشاره کوي. خیر ورته د بني قینقاع د یهودو قصې ته راسه. د یهودو د دغه جواب څخه دا معلومه شوه چې دوی و رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو ته په جنگ سره اعلان وکړي چې موږ ستا د جنگ څخه نه بیریږو او که ته زموږ سره جنگ وکړې هلته به در معلومه شي چې جنګیالي او توریالي څوک دي. خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل قهر او دا موضوع په ځان کې پټ کړ. رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانانو صبر وکړ او د هغه څه په انتظار و چې د شپو په تېرېدو سره مخته راځي. د بني قینقاع د یهودو نور هم جرأت او جسارت زیات په خپلو اعمالو یې د خپل ځان د بربادۍ کوښښ کاوه او په خپل عمل سره یې پر خپلو ځانو د ژوند کولو لارې بندې کړې. ابن هشام د ابي عون څخه روایت کوي چې د مسلمانانو څخه یوې ښځې یو شی د خرڅولو دپاره د بني قینقاع و بازار ته یوړی او هغه یې خرڅ کړ او بیا د یوه زرګر دکان ته ورغله او هلته کښېنسته غواړي چې د خپلې خوښې یو شی رانیسي. اول خو زرګر غوښته چې دا مخلص کړي دې د دې کاره څخه ممانعت وکړي. بیا یو بل خبیث یهودي پټ ورغلی د دې په بېخبرۍ کې یې د دې د کالو یو کونج لوړ د دې د غاړې سره وتړ او دا بېخبره ناسته ده. اوس خو هېڅ نه ده پېښه. کوم وخت چې سودا یې خلاصه شوه نو ښځه ولاړه شوه. څرنګه چې کالي یې لوړ تړلي وه د بدن یوه حصه یې ښکاره شوه او یهودو پر وخندل. دې د دغه بسوالي سره یوه لویه چغه وکړه. دلته یو مسلمان سړی هم ولاړ و او یو شی رانیسي. دا حال یې ولیدی چې یوه مسلمانه مستوره ښځه لڅه شوه. دا هغه مشهوره یهودي چې دا کار یې کړی دی چې د مدینې منورې مسلمانانو مسلمان سره صلی الله علیه و آله وسلم سره چې د شرف موضوع و د دې تحول یې نسبت کولای پر یهودي راواچول او مړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته مسلمان یې ووژي. پر هر کلی چې مسلمان نور اقرباو مسلمانانو څخه کومک وغوښتي. صلی الله علیه و آله مسلمانانو او د بني قینقاع د یهودو په مابین کې شرط صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی یهودو ته حال ولېږي چې هغه نفر را تسلیم کړي چې دغه مسلمان یې وژلی قاتل غواړي. مګر بني قینقاع دا ونه منل چې قاتل دې ورتسلیم کړي. عدد شته د هغه مجرمانو تر څنګ ودرېده. يعني نو د قاتل د نه تسلیمېدو په سبب هغه عهد چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یهودو په مابین کې وو د یهودو د طرفه مات هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د لښکر بیرغ و حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه ته پر هر کور چې بلاغ لښکر د بني قینقاع په طرف حرکت ونیول یهودو چې لښکر ولید په قلاو ننوتل او دروازې بندې کړې او مسلمانانو د دمانې د طرفه محاصره الله علیه و آله وسلم اوس نو د بني قینقاع یهود دا په خپل د په یو څه شیانو غرض دي او الله دوی اوسه نفر مسلح امر فوج کړی دی ده او هغه دنه په قلاو کې د اوبو ساحل چې زما د هستوګنې کشتونه او حیوانات د نن په قلاو کې
عز وجل د باندې څخه و هیڅ ته ضرورت نه درلود خو به هم او هر خوراکي مواد چې د دوی سره د په قلاو کې موجود و ټول یو کال رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نن په قلاو کې کښېنستل او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټول د جنگ اعلان وکړ رسول الله صلی الله علیه و وسلم حال ورولې او نه راګرځول چې زستاسو سره کار نه لرم فقط هغه قاتل را هر کله چې براغله خو ویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم صلی الله علیه و وسلم د قریش خیال کړی دی موږ جنگي خلک یو ترڅو چې د جنگ مسجد نبوي ودای ته ورسېد د طرفه تهدیدونه شروع او خرابم ذکر يهود پر خپل کفر او خیانت ټینګار کړ او مسلمانانو په قلاو کې محاصره کړي رسول الله محاصره د هجرت د دوهم کال د شوال د میاشتې د 15 تاریخ څخه شروع یو څو او د ذوالقعده تر اولې شپې پورې دوام درلود او پر هغه اولنی یعنی پوره 15 ورځې د محاصرې تیرې پر دغه مبارک او بیا هم دوام لري خو الله جل جلاله د يهودو په زړه کې ډېر مبارک کړي او مشرف کړي هغه ډېر ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د یو قوم د شکست او ماتېدو اراده وکړي دغه ډېر په صلی الله علیه و سلم د ماماګانو دغه بیرې په سبب عذر او زاری شروع کړي او دا الله محمد صلی الله علیه و سلم امان راکړي رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دا خوښه چې د خپل ماماګانو سره واړي عجز او عليك صلح غواړي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وايي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم راغبل او خبري ورسره کوي بس د ډیرو ځای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابو ايوب انصاري رضي الله تعالى عنه ما فشل تلوار وجلاس كم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تاسو بلا قيد او شاته تسليميه او خپل کوړه نه دغه طریقه د جنگ خلاص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هغه بیرې په سبب چې د زمان کې نه وتلې و په دغه راځي سو چې موږ تسلیم یو او چې زموږ مبارک هر فیصله وکړه صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د اسلام او مسلمانانو هیبت او دبدبه دون الوعي او مؤثمه چې اوسه جنگي ځوانان ټول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته استوګنی شرف د ابو ايوب انصاري رضی الله تعالی عنه اوس خلق په انتظار چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه بني قینقاع د يهودو په باره کې څه خپل کور ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولونه اصحاب کرام ته ویلي و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټول ووجل یو یې هم ژوندی پرې نشته ورته وویل دلته نو د يهودو دوست لوی منافق عبد الله ابن ابي بن سلول د خپل منافقت د رول په عملي کولو شروع علیه و آله وسلم وفرمایل چې عبد الله منافق چې د خزرج د قبيله څخه وو توسو چې دغه خلق ټول وجل کیږي او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د يهودو په مابین کې حلف او تعهد چې یو د بل حفاظت وکړي ځکه یې ځنیران او اوس د ویني چې د يهود وجل کیږي ابو بکر او کوجل رضی الله تعالی عنه د عزت او کومک نه پاتې رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر الله علیه و آله وسلم ته ورغلی مسجد دغه يهودو د پاره عفو ځنی غواړي په مدینه منوره کې صلی الله علیه و آله وسلم لا تر اوسه حکم نه صادر کړي او چې عبد الله منافق مخته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اولنی مسجد احسن الى موالي يعني زما د متعهدینو دوستانو سره نیکی وکړه دمزکی پر عبد الله چې پښکارا مسلمان دي او په دنه کې لوی کافر او د کفارو ملګری دي دغه مزکه جوړ اوس دغه مجرمینو يهودو دفاع کوي الله جل جلاله الى موالي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخزي دی واړو او د جواب ورنه الله جل جلاله عبد الله بیا و مختکشنستی او وای یا رسول الله زما د متعهدین سره نیکی وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبري جواب نور او مخ یې ځنی واړو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه لا د جنگ لباس چې زړه ده او مبارک ځای کې عبد الله ابن ابي منافق دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومختکشنستی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کلیس ونیوي او یا رسول الله زما د متعهدین سره شو رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارسلني مگر منافق ابو ايوب رضی الله تعالی عنه یا رسول الله
ویل یا والله تر هغو دې نه هیله کوم چې زما د متعهدینو سره نیکي او احسان ونه رسول الله صلی الله علیه و درې سوه نفر سلم چې زغرې یې اغوستي دي او څلور سوه نفر لږ بې له زغرو دي دغه اووه سوه نفر په یوه وار حلالوي حال دا چې دوی زه په یخ او ګرمۍ کې ساتلی بیا نو ما ته څوک راپاته کېږي او زه یو سړی یم چې د جنګو سره مخامخ کېږم جوړولو شروع وسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هر څه ممانعت کوي خو منافق عبد الله بن ابي په خپله غوښتنه کار شروع وسو بالاخره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه منافق سره هغه چې دغه آباد فقط یوه میاشت تېره سوې وه د مراعات معامله وکړه او یهود ودته وپرېښول هو انشأكم من الارض دلته به د ازمان همسایتوب نه کوي يعني د بني قینقاع یهود د شام و طرف ته وځي او ځینې یې په خیبر ته ولاړ او هلته په خیبر کې د یهودو یو ځای کېده شروع سوه الله جل دا جلاله د بني قینقاع د یهودو د غزا کیسه چې څنګه شروع سوه او څنګه پای ته ورسېده په جوړولو ژر په دغه وختو کې چې صفوان ابن امیه او یهود او منافقین په دغه خپلو دسیسو او عملیاتو مشغول ابو سفیان د قریشو مشر د داسې یو کار په باره کې فکر کوي چې تاوان یې لږ او اثر یې ښکاره او غواړي چې داسې یو کار ډېر ژر عملي کړي چې په هغه سره د ده د قوم عزت وساتل او د دوی قوت په ښکاره سي نو یې د بدر تر ذلیل شکست وروسته قسم یاد کړي چې تر څو پر مسلمانانو حمله ونه کړي د جنابت غسل به نه کوي يعني خپل ښځې ته به نه ورنږدې کېږي نو یې کفار سره راټول کړل رسول الله صلی الله علیه و کېږي چې د محمد صلی الله علیه و وسلم پر ضد د سورۃ یاسین په نشبه دوی کولای شوای چې 200 نفر سره یو ځای او دغه 200 نفرو په ملګرتیا د مدینې منورې په طرف رهیسو څو نږدې و مدینې منورې ته ورسېد یعنی محمد صلی الله علیه و وسلم ته چې پښکارا پر مدینې منورې حمله وکړي او ندلر الشعر نو د مدینې منورې څخه لرې خیمې ودرولې او د مدینې منورې د یهودو سره ارتباط ونیو نفر ورلېږي چې زموږ سره کومک وکړي شر په خپل ابو سفیان د شپې په تاریکه کې په پټه د مدینې منورې و اطرافو ته ورغی اول د حیي ابن اخطب کور ته ورغی د هغه دروازه یې وټکول هغه د ده غوښتنه نه کړه قبوله ویل زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه بیریږم بیا سلام ابن مشکین ته وایي چې د بني نظیر مشر او رئیس وراوښت هغه دروازه ورخلاصه کړه د ده عزت یې وکړي شراب یې سره وڅښل د مسلمانانو حال او اخبار یې ورته ووایه د دغه خبرو په واسطه ابو سفیان په دغه شپه د مدینې منورې د اطرافو پر یوه ځای چې العریض ورته ویل کېده رسول الله صلی الله علیه و درختې یې ماتې کړې کومې مېوې چې هلته پرتې وې هغه یې وسوځلې او د انصارو څخه یو سړی چې هلته موجود و هغه یې په شهادت ورساوه او بیرته مخ په مکه مکرمه په تېښته رهیسو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دا خبر ورسېدی ډېر ژر په ابو سفیان او د هغه په ملګرو پسې ورووت خو ابو سفیان او ملګري یې په ډېر تلوار او چابکي سره تښتي کوم خواړه چې د دوی سره ورسره وه هغه پر لارې غورځوي چې ځانونه سپک کړي او وتښتي نو په دغه طریقه سره د مسلمانانو څخه خلاص ابو سفیان خپل قسم پر ځای کړي او پر مسلمانانو یې حمله وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان تر قرقرة القدر پورې پسې ولاړل خو کفار یې نه ونیول او بیرته راوګرځېدل د بیرته راتګ په لار کې مسلمانانو هغه خواړه راټولول چې کفارو د تیښتې په وخت کې غورځولي وو چې په دغه خوړو کې یو قسم خواړه وه چې سویق یې ورته ویل نو ځکه دغه غذا ته غزوة السویق ویل کېږي او دغه غذا د هجرت د دوهم کال د حجې په میاشت کې تر بدر دوې میاشتې وروسته د ذي امر غزا دغه غزا هغه لوی عسکري حمله ده چې تر احد د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قیادت سوې او د دغه غزا د پیښېدو سبب دا و چې د مدینې منورې استخباراتو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر راوړي چې د بني ثعلبه او د محارب قبیلو ډېر زیات شمېر خلک سره یو ځای کړي غواړي چې د مدینې منورې پر اطرافو حمله وکړي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لښکر جوړ کړي چې د دې لښکر د سپرو او پیادو شمېر 450 نفره
د لښکر د هجرت د دوهم کال د محرم په میاشت کې د دشمن پر طرف حرکت وکړ. مسلمانانو په لار کې یو سړی ونیوی چې جبار نومېده او د بني ثعلبه د قبیلې څخه دغه سړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسلام ته دعوت کړ او هغه هم مسلمان شو. دا سړی د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ملګری کوي چې اسلام وروښود او سړی په عین حال کې د مسلمانانو ولشکر ته لار هم وښود چې د دشمن ومځکې ته باید څنګه او پر کومه لار ورسي. الله علیه و آله وسلم ته هلته بیا کفارو ته خبر ورسېدی چې د مدینې منورې لښکر را رهیدي. څرنګه چې کفارو د جنګ لپاره پوره تیاري نه ونیولې نو کفار د غرو وسلو ته وتښتېدل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لښکر سره د دوی د استوګنې وځای ته ورسېدی او هلته د هغه اوبو سره واړول چې د دې امر قبول کړ او ورته کېدی. نو د دې سبب ودغه غزا د ذی امر غزا ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه اوبو سره خیمې ودرولې او د سفر میاشتې ټوله هلته تېره او دا د دې لپاره چې ټول عرب د مسلمانانو په قوت او طاقت خبر سي او په زړه کې د مسلمانانو څخه بیره ځای ونیسي او عرب په دې پوسي چې د اسلام قوت د حجاز څخه نجد ته ورسېد. ځکه دغه قبیلې په غطفان کې وې او غطفان په نجد کې دی. په دې غزا کې جنګ یا یو بله د یادولو وړ کومه لویه واقعه نسوه پیښه بېله یوې کوچنۍ واقعې څخه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت و چې ځینې وختونه به د خلکو څخه ګوښه کېدی. هلته به یوازې ناست و او د الله جل جلاله عبادت او د خپل رب سره به مناجات کاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل عادت سره سم پس د خیمو درولو څخه ولاړی هلته ترې ودرېد لاندې کښېناست. دغه قبیلو خلک چې د غرو سره وتښتلي دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وپېژندي ویل والله بل وخت یې بیا دغسې په تنهایي کې نسو پیدا کولی څوک د ده د وژلو دپاره ورځي. یو نفر چې د عثور ابن الحارث نومېدی هغه ویل زه وژنم. نو دغه د عثور په کراره د غره څخه راکښته سو څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېد. او څوک نه دي په خبر. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې تر درخته لاندې بدون اوس نو د عثور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسرته توره په لاس ولاړ. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ او ویلي چې د عثور ورته ولاړ دی او توره په لاس کې ده. غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووایي دا داسې حالت دی چې هیچا د دې خیال او ګمان نه کاوه چې داسې به پېښه سي. خو اوس د عثور توره په لاس ولاړ او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم اوس مې څوک ستا څخه منع کوي. د ده په فکر کار خلاص کړ چې فقط یو وارې غواړي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا یقیني او اعتمادي لهجه ورته ویل الله سبحان الله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جملې د ویلو سره د عثور پر شاغ ځار او توره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې د لاس ولوېد او په قبا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واخیسته او اوس د عثور پروت او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره په لاس ورته ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل څوک دې زما څخه منع کوي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه الامان ځکه والله هیڅ وخت دا جنګ نه درسره کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکه مکرمه ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل او کورنۍ راو ورته ویل ولې دې ونه وخت د عثور ویل ما چې ورته ویل څوک زما څخه منع کوي. صلی الله علیه و آله وسلم الله کرام یې راوست. یو سړي په دواړو لاسو په ځګر وواهه او د بشار وسلم زوجه دا جبريل عليه السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجات او خلاصون لپاره د اسمانونو څخه راکښته او دغه سړی زینب رضی الله تعالی عنها د کعب ابن الاشرف یهودي وجه په مکه مکرمه کې کعب ابن الاشرف د يهودو یو لوړ او مالدار سړی چې د اسلام او مسلمانانو سره ټول يهودو زیات حسد او عناد درلودي.
پښکارا سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ازاراو او د مسلمانانو سره پښکارا د جنگ اعلان کاوه دوی په خپل د طی د قبیله د بنی نبهان څخه او مور د بنی نظیر د يهود څخه د حضرت کعب ابن الاشرف چې غني او بربادي سره په عربي کې په شایست سره مشهور او د عربو د شاعرانو څخه یو شاعر د قلعه د مدینه منورې په جنوبي طرف کې د بني نظیر د کورو بشاته کوم وخت چې ودته په بدر کې د مسلمانانو د کامیابی خبر د اول وار لپاره ورسېدي مدینه منورې آیا دا صحیح ده چې هر څوک په اول وار هغه د عربو اشراف او د خلق پاچاهان و په والله که محمد صلی الله علیه و سلم دغه خلق وجنی وي نو د مځکې ناس د مځکې تر مخ شاو بهتر یعنی تر دې ژوند مرګ کوم وخت چې دا خبر تائید او تاکید شو نو دغه د الله دشمن په اشعارو کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو بدو نا امیدي شعرونه وي او د دوی دشمنان استایل ورسول الله صلی الله علیه و سلم نور هم په جنگ ته تشویق کول خو یوازې په شعر ویلو الله علیه وسلم بلکې مکه مکرمه او قریش ته ورغله او هلته د مطلب ابن ابي وداع السهمي په کور کې واړو په مکه مکرمه کې هر مجلس ته ورتلی او هلته په جلاجه د بدر پر وجل سو کسانو شعرونه وي نقل کې چې په دې کار سره د هغو احساسات پارول او د هغو عناد او دشمنیه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو پر ضد ستایل چې وجه ژوند او د مسلمانانو وجه ته رابلل کوم وخت چې دای په مکه مکرمه کې وو مشرکانو پوښتنه ځنی وکړه چې آیا اسکار زموږ دین خوښ دی کده محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحاب او کومه ډله پر حق راځي د شپو لیدلو لپاره تاسو تر دې افضل او پر حق یاست اول به د او حتی دغه مشرکان په سبب د بوتانو عبادت کم کاوه په دغه باره کې د سورۃ النساء چې مسلمانانو د اول آیات نازل حبشه ته هجرت وکړي چې الله عز وجل فرمایي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا يعني آية توحد كسان ندلي چې ودوی ته د کتاب څخه برخه او حساب ورسوي چې هغه دغه يهود او قیامت نه کتابيان نو ځکه الله عز وجل او شیطان ایمان راوړي يعني د قریش د پاره د بوتانو عبادت کاوه او دوی وهو کسانو ته وایي چې کافران سوي دي چې تاسو مشرکان چې مال تر هغو کسانو ډېر پر لار برابر یاست چې پر الله او رسول الله ایمان راوړي سبحان او خالد آیا نن هم داسې کسان نشته چې ګمراه کفارو ته وایي چې تاسو تر مسلمانانو ښه او بهتر یاست هغه چې په سالمه عقیده کعب ابن الاشرف يهودي هغه مدینه منورې ته راغی او په خپل اشعارو کې د اصحاب کرامو شذ په بد سره یادول او مسلمانان یې په خپل الهي سره اخلاق او ډیر ونهرول او د صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اصحاب ته څوک د کعب ابن الاشرف کار کوي ځکه الله او رسول الله ډیر آزاد او دوام پیدا کوي د دې کار د پاره د مسلمانانو یو ډلې ځانونه انتخاب کړ چې هغه ډله محمد ابن مسلمه عقیده کې مسترب او بے پروا هغه معنی چې نو سلکان ابن سلامه او د کعب رضی الله هم حارث ابن اوس او ابو عبس ابن حبر چې دغه پنځونه پر خپل خوښه د کعب ابن اشرف د وجلو لپاره ځانونه انتخاب کړ او د دې مشر محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د عقیده د طرفه د کعب ابن الاشرف د وجلو پر روایتو کې راغلي دي کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نور ملتونه او وطنونه به ځان تابع ګرځوي د الله او رسول الله ډیر آزاد دغه ملت محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ولار سو ویل یا رسول الله ایا تاسو د هغه او بربادي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل هو د هغه سبب محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه نو اجازه راکړه چې لجوالي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل
یعنی د دغه کار د کولو دپاره و یو څه خلاف ویلو ته ضرورت لرم د هغې اجازه رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم اجازه ورکړه. ورونو په داسې حالاتو کې خلاف ویل جائز او روا ده. اوس نو د نقشې د عملي کولو دپاره محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه و کعب ابن اشرف یهودي ته ورغلي او ته ویل دغه سړی چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم زموږ څخه صدقه وغوښته او موږ یې ستړي کړي یو. کعب ورته ویل په والله تاسې د ده کومک او ملګرتیا کوئ. محمد ابن مسلمه ورته ویل موږ د ده علیه الصلاة والسلام متابعت کړی دی او دا مو نه ده خوښه چې اوس یې پر نیمه لار پرېږدو. وبګورو چې د ده د کار اخره څه شي کېږي. خو اوس موږ ستا څخه یو خوروار یا دوه خورواره خواړه په پور غواړو. کعب ویل هو پور درکوم خو ګرو به راپرېږدئ. محمد ابن مسلمه ویل په ګرو کې څه شی غواړې؟ کعب ویل ښځې په ګرو کې راکړه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل موږ خپلې ښځې څنګه په ګرو کې در سره پرېږدو حال دا چې ته په عربو کې ښایسته سړی یې. کعب ویل نو اولادونه مو په ګرو کې راکړي. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل خپل اولادونه څنګه په ګرو کې درکړو؟ سبا به هلکان په خپلو مابینو کې یو و بل ته د پیغور پر قسم وایي چې ته خو هغه یې چې په یوه خوروار خوړو ګرو سوی یې. دا و موږ ته شرم دی مګر خپله اسلحه په ګرو کې کعب ابن اشرف یهودي وعده ورسره وکړه چې بیا راسه. ابو نایله رضی الله تعالی عنه چې د کعب رضعي ورور و دوی هم د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پر قسم وکعب ته ورغلي. مجلس ورسره کوي د کعب د اشعارو بیتونه ورسره وایي او بیا یې په اخر کې ورته ویل ویحک یا ابن اشرف زه د یو حاجت او ضرورت دپاره راغلی زه دې درته بیان کړم خو ته به دغه حال د ځان سره پټ وساتې. کعب ویل هو وایه. ابو نایله رضی الله تعالی عنه ویل د دغه سړي راتګ و موږ ته یو آفت چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په راتګ سره مو عرب دشمنان وګرځېدل. ټول عرب مو د یوې لنډۍ څخه ولي او په یوه سترګه راته ګوري. د کاروبار او تجارت لارې یې راباندې بندې کړې. موږ په تکلیف یو اولادونه مو وږي دي. نور یې هم داسې خبرې ورته وکړې لکه د محمد ابن مسلمه چې کړې وې. او ابو نایله د خپلو خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره دغه زما د رایې او نظر نور ملګري هم زما او زه غواړم چې هغه هم ورته راولم. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه انشاءالله تعالی فراتونکې کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بخبل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز و او لائق ګرځولی و. ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو. بلکې خپل روح او مال یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه دپاره قربانول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل تر هغو به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه انشاء الله تعالى پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې په شفاء اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترڅ حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو.
په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول خادم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا